تازه خبر، طالبانو د دا.عش ډلې بیخ وویسته. تازه طالبانو د دا.عش پر ضد چیرته عملیات ترسره کړي دي، څومره مرګ ژوبله یې وراړولې، دا جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. په کندهار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د دا.عش یا اسلامي دولت د خراسان څانګې د پټنځایونو پر ضد سخت عملیات کړي دي. د کندهار امني قومندان عبدالغفار محمدي فرانس پریس خبري اژانس ویل د کندهار لږ تر لږه په 4 ولسوالیو کې د دا.عش پر ضد عملیات د تېرې شپې له نیمایي څخه پیل شول او تر نن دوشنبې سهار یې دوام وکړ. هغه زیاته کړه تر اوسه پورې د دا.عش 4 جګړه مار وژل شوي او 10 نور نیول شوي دي. یو یې ځان په یو کور کې والوځاوه. دا.عش په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول بمي بریدونه زیات کړي دي. د کندهار د امني قومندان له څرګندونو مخکې په دغه ولایت کې د دا.عش د فعالیت په اړه څه نه ویل شوي، خو مخکې تر مخکې اندېښنې څرګندې شوې وي چې دا.عش به له هماغه تکتیکه په استفادې چې طالبانو د پخواني جمهوري نظام پر ضد کاراوه د طالبانو لپاره ستر سرخوږی جوړ کړي. بېروزګاري او سختي بېوزلۍ دا.عش ته د ځوانانو د جلب و جذب لاره هواره کړې ده. په عین وخت کې ځینې کسان ادعا کوي چې طالبان پخپله پخواني دښمنان چې دوی ورته په اعلان کړي وه عموما د دا.عش په نوم وژني. د طالبانو د استخباراتو یو غړي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي فرانس پریس خبري اژانس ته وویل په کندهار کې د دا.عش پر ضد د عملیاتو په پیل کې لږ تر لږه 3 ملکیان هم وژل شوي دي. نن د کابل د میرویس میدان په کوټسنګي کې د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې لږ تر لږه 3 تنو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.